کتونکو په صوابۍ کې یو واقعه مخې ته راغلې وه چې لور راپاڅېدلې وه په خپل پلار او ورور باندې دغه الزام لګولی و چې ما سره یې 15 کاله زناګانې کړي، بدکاریانې یې راسره کړي وي. نو کتونکو دغه باره کې ټول معلومات راښکاره شو او حقیقت راښکاره شو چې دغه ښځه یو نشهیي ده او نشې کوي. چې کوم خاوند یې دی هغه دغه ښځه استعمالوي او په څه وجه باندې په پلار او ورور باندې دغه الزام ولګو. نو دغه ټول حقیقت راښکاره شو. کتونکو دغه نوې انټرویو راغلې ده، په دغه کې ویل شوي دي پلار یې بیان ورکړی دی چې ما خپله لور او دغه زومګی کور نه په دې وجه منې کړو چې دوی دواړو به نشې کولې او دغه خاوند یې هم نشهیي دی. نو موږ د کوره منې کړو چې زموږ په کور کې پردې لوڼه خویندې دي چې هغې ته څه نقصان ور ونه رسوي. دغه زومګي چې موږ ته ښکاره وویل چې زه به تا وشرموم، نو د ده چې په خپل شرم کار نشته دی، نو موږ یې په ټول KPK کې په شرمونو وشرمولو. کتونکو د کلي والا هم دغه بیان ورکړو چې کوم بیان مخکې راغلی دی او چې د دغه ښځې انټرویو چا هم کړې ده، دغه بالکل دروغ دی، بکواسیت دی او دغه کې څه حقیقت نشته دی. یو پښتنه معاشره کې هېڅکله هم داسې پلار نشي کولی چې خپل لور سره یا ورور داسې نشي کولی چې خپلې خور سره، یعنې دغه یې ټول دروغ ویلي دي او الزام یې لګولی دی. نو دغه کلي والا هم په دې باندې مذمت وکړو او دغه کوم کس چې ترې انټرویو کړې ده په ده باندې هم سختې نیوکې وکړې چې دغه بغیر تحقیق نه دغه ویډیو کړې ده او یو خاندان یې په شرمونو شرمولی او د صوابۍ خلکو ته یې په سپک نظر کتلي دي. نو کتونکو دا حقیقت چې در سم بیان کړو چې دغه پلار یې خپله بیان ورکړو او ویې ویل چې دغه زما کوم زومګی دی دغه نشهیي دی، ایس کي او نور هم داسې بد عملې کوي. نو ما د کور نه منې کړلو او په دې وجه مې منې کړلو چې زما کور کې پردي عزت دی، هغې ته څه نقصان ور ونه رسوي او دغه زومګي په ما باندې دومره غټ الزام ولګوو او خپلې لور را باندې هم دغه الزام ولګوو د خاوند په مرستې سره. کتونکو دا کوم انټرویو چې مخکې راغلې وه دغه بالکل بکواسیت و، دروغ ول او د حقیقت اوس مخې ته راغلی چې در سره هم شریک کړو.